د افغانستان اسلامي امارت کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاوو په موخه د کابل په هوایي ډګر کې د ټولو اړوندو ادارو واحد مرکز رامنځته شوی دی. دغه مرکز د هغو بهرنیو پانګوالو او سوداګرو لپاره چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او همدارنګه د هغو متخصصینو لپاره چې د هیواد له خصوصي سکتور سره همکاري کوي د خدماتو د وړاندې کولو لپاره جوړ شوی دی. د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو لپاره د تخنیکی خدماتو او د ویزو د چمتو کولو په برخه کې د اسانتیاوو رامنځته کول د دې مرکز اصلي دنده ده. د یاد مرکز په پرانیستلو سره سلګونو بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې د پانګونې رامنځته شوو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د دغه مرکز د فعالیت له پیل سره سم بهرني پانګوال او سوداګر توانیدلی دي چې په اسانۍ سره ویزې ترلاسه او په کم وخت کې د پانګونې اړوند چارې د یاد مرکز له لارې د مربوطه ادارو په همکارۍ ترسره کړي. بهرني پانګوال او سوداګر په دغه مرکز کې د مقدماتي پروسو د طی مراحل وروسته د پانګونې طرحې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کوي. دغه طرحې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له لوري تر تخنیکي، مالي، حقوقي او اقتصادي ارزونې وروسته د منظورۍ په موخه اقتصادي کمیسیون ته استول کیږي چې تر اوسه پورې دغه کمیټې د میلیارډونو افغانیو په ارزښت د زیربنا، برخه، ترانسپورت، صنعت، کرنې او نورو مختلفو سکتورونو کې د پانګونې لسګونه طرحې ارزولې او عملي چارې پیل شوې دي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې دنده د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د طرحو طی مراحل، د پانګونې پروسو کې چټکتیا او شفافیت او د پانګوالو او اړوندو وزارتونو ترمنځ مؤثره همغږي رامنځته کول دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د پانګونې په برخه کې د رامنځته شوو اسانتیاوو پر مټ لسګونو بهرنیو شرکتونو د زیربنا، برخه، ترانسپورت، صنعت، کرنې او نورو مختلفو سکتورونو کې پانګونه کړې ده. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم